السلام علیکم. آیا له خلکو پوروړي یاست؟ د قرضونو بوج در باندې زیات شوی؟ اندېښمن کړي یاست او ژوند مو ورسره تریخ دی؟ راځئ داسې دعا درښیم چې که سهار او ماښام او هر وخت مو وویله، انشاءالله الله تعالی به توفیق درکړي چې قرضونه ادا کړئ او دغه بوج له ځانه کم کړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ جومات ته دننه شو چې د ابو امامه په نامه یو انصاري هلته ناست اندېښمن ښکارېدو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې پوښتنه وکړه چې ولې بې وخته، یعنې د لمونځ په وخت کې نه یې ناست، بې وخته جومات کې ناست یې؟ هغه ورته وفرمایل چې د خلکو پوروړی یم، اندېښمن کړی یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په ځواب کې وویل آیا داسې کلمات درته زده نه کړم چې که سهار او ماښام دې وویل الله تعالی به دې قرضونه او اندېښنې خلاصې کړي؟ هغه وویل چې ولې نه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل سهار او ماښام دا دعا وایه: اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبة الدین وقهر الرجال. یا الله زه تا ته پناه دروړم له اندېښنو او له غم نه، له کمزوري او ستړیا نه، له بخیلي او ډارنتوب نه، او یا الله زه تا ته پناه دروړم د قرض د بوج یا زیاتېدو نه او د ظالمو خلکو له قهر یا غصې نه. که سهار او ماښام مو دا دعا وویله، انشاءالله الله تعالی به توفیق درکړي او مال به درکړي چې قرضونه خلاص کړئ او د خلکو حق له خپلې غاړې لرې کړئ. په دې دنیا د خلکو حق ورکړئ، ځکه الله تعالی یې درته په قیامت کې نه بخي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.